زخپل ګران مشر تاج محمد خان درویش صاحب ته هم د هغوی په شعر باندې بلنه ورکوم چې زه د خپل یو پر هر زړګي علاج کولی نشم زه د خپل یو پر هر زړګي علاج کولی نشم ګنې ډاکټر یمه سرمنې د انسان ګنډمه هم د هغوی په شعر باندې هغوی راځي خبر دومره ټایم نشته خو د قلم د پښتو ادبي جرګې ډېره مننه چې ډېر داسې ښکلي ښکلي مېلمانه او موږ ملګري یو بل وینو دا د ډېره مننه زه به یو دغه ووایم نه لیکل راځي نه اورم لوی لانجه کې ګیرم خبره ما هغه تر دې کړه لیلا خبرې ما هغه تر دې کړه لیلا ماتې زمانه دې پردې کړه لیلا او د راز خبره ده پرو یې کوه کون یمه خوله راته نږدې کړه لیلا خبرې ما هغه تر دې کړه لیلا ماتې زمانه دې پردې کړه لیلا او د راز خبره ده پرو یې کوه کون یمه خوله راته نږدې کړه لیلا مینه کومه خو د خولې نه لمبې نه وباسم مینه کومه خو د خولې نه لمبې نه وباسم او د چا دیدن پسې د چونه تنبې نه وباسم بس په ماته نصیحت چې درته ستا وایزه سوچ مې یار خپل کړی نه وي توبې نه وباسم مینه کومه خو د خولې نه لمبې نه وباسم او د چا دیدن پسې د چونه تنبې نه وباسم او بس په ماته نصیحت شي چېرته ستا وایزه او سوچ مې یار خپل کړی نه وي توبې نه وباسم دغه مې لیکلی و دوه شعره دي مېلمه دی زمونږ ګران مېلمه دی او زه اصل کې مشاعرې له نه یم راغلی زه د ده نندارې راغلی نن جوړه درناوي کې د منیر مشاعره ده نن جوړه درناوي کې د منیر مشاعره ده او ډېر ګران مېلمه راغلی د منیر مشاعره ده او ځکه یې لیدو کتوله هر سړی راغلی دی ځکه یې لیدو کتوله هر سړی راغلی دی او دا منا چې دا د دې ګل د نمیر مشاعره ده ډېره مننه شعرونه وایو څنګه مې زره زه د کار خلک یو څنګه مې زره زه د کار خلک یو او ستا په شان ښکلو ته اوزګار خلک یو اوزګار خلک یو او څنګه مې زره زه د کار خلک یو او ستا په شان ښکلو ته اوزګار خلک یو او په ډېرو اوتو بوتو نه پوهېږو په ډېرو اوتو بوتو نه پوهېږو کلو کې اوسو زمیندار خلک یو او ورکوم درویش سر د دوستۍ په ځای کې ورکوم درویش سر د دوستۍ په ځای کې او د غلامۍ د کرښو بار خلک یو ورکوم درویش سر د دوستۍ په ځای کې د غلامۍ د کرښو بار خلک یو کیدله
د کمې نه راغلي د زړه سر دې رانه یوړ او صبر څنګه وکړم چې هنر دې رانه یوړ او تا مې سپینې لیچې د مرۍ نه راچاپېره کړې بنګړي دې د شدارو جنۍ خور دې رانه یوړ ډېر کوشش مې وکړ خو عادت ته غلا دې نه وځي که خوله ورله خوږه کړم خو بیا هم دعا دې نه وځي ډېر کوشش مې وکړو خو عادت ته غلا دې نه وځي که خوله ورله خوږه کړم خو بیا هم دوا دې نه وځي او پوخا یو ښه دستور و به ګیله به مړ کېده سړی اوس یې په بمانو باندې ولم سا دې نه وځي نه څوک د تعویل او د منتره مري هر سړی په خپله مقرره مري او مري خو د اجل به ګورئ هر سړی خو زار شم دا غو چې په خبره مري هغه ژبه مې وچه کړه بس نه څوک د تعویل او د منتره مري دور باندې دوی لګي څنګه چې د خپل دې تور باندې دوی لګي او وایم نو بده پر دې نه څوک د تعویل او د منتره مري هر سړی په خپله مقرره مري او مري خو د اجل په ګولۍ هر سړی گزار شم دا غو چې په خبره مري غزل دی څنګه چې د ښکلو ځې نو تور به درته ولګي او خوله د رقیب ورانه دا پیغور به درته ولګي او ما پورې چې خاندې خدای به تا په چا مین کي ما پورې چې خاندې خدای به تا په چا مین کي پته د خیالي بنګلو د شور به درته ولګي او سترګې به دې سرې وي په ژړا او شوګیرو سره سترګې به دې سرې وي په ژړا او شوګیرو سره او نوم هسې بدنام د شرابخور به درته ولګي او بې د یاره بل سړی به ستا په نظر نه راځي داسې تغمې ډېرې د شمکور به درته ولګي او زه درویش د پت او د غربت په لمبو سوځمه بېرته رانه کښېنه چېرته اور به درته ولګي زه درویش د پت او د غربت په لمبو سوځمه بېرته رانه کښېنه چېرته اور به درته ولګي ډېره مننه